السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې درښایم ستاسو څرنګه خپل موبایل فلش لایټ اون کړئ د میسج په وخت کې او د ټلیفون په وخت کې. اول به دا آپشن راتو، دا سیټینګ به راتو په آیفون کې. چې مثال کله به آیفون ته یو میسج راغی نو د ګروپ په 2 واري ولګېدو، لا 3 واري، او کله به دلته ټلیفون راغی هغه ګروپ په 2 جټکې وخوړلې او ګروپ په ولګېدو. نو داسې په آیفون کې راغی ډېر مثال د سیستم اوس ډېر هر چاته به خوند ورکوو. نو بل رجوع سړي ما ته دغه وویل څرنګه دغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړو. نو ما دا ویډیو ضرور وګڼله د خلکو لپاره او ما دا ویډیو تاسو ته جوړه کړه او زه هر هغه ویډیو تاسو ته جوړوم کومه چې زه بولم چې پښتنو لپاره ضروري ده. نو دغه سیټینګز کوم ده، دا آپشنز کوم ده، دا په توره شپه کې کار درځي. او یو مثال خلک دا هم وایي چې دغه چې آیفون ده ګروپ ولګي د آیفون ده، صحیح ده. د نانی مارس دا په هر موبایل کې کیږي، که هغه وړ موبایل وي که غټ موبایل وي. یو اپلیکیشن ده، هغه اپلیکیشن موږ ډاونلوډ کړو او په هغه کې به تاسو درخم څرنګه تاسو میسج په وخت او ټلیفون په وخت خپل فلش لایټس د موبایل هغه اون کړئ. تاسو ګو ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. داسې شان درښایم چې هغه مثال د پښتنو ته کیدای شي چې ډېر خوند ورکوي. او ما ته هم د یو دوه میسجونه راغلي ول چې دا ویډیو موږ ته جوړه کړه چې څرنګه د راتلونکی ټلیفون چې کوم موږ ته راځي د هغه وخت کې د موږ د موبایل ګروپ ولګېږي. او یو بل سیسټم هم ده چې هغه مثال زه تاسو ته اوس درښکاروم. دلته زه خپل په بل موبایل باندې ځان ته ټلیفون راکړم، بیا به تاسو وګورئ چې څه شی دی او څه رقم ښایسته ښکاري. صحیح ده. تاسو به وینئ ما موبایل ته اوس بل موبایل زنګ راووږو، نو تاسو به دلته وګورئ چې ما موبایل ته څرنګه راځي. دا تاسو وینئ ما موبایل ته سکرین وینئ دا څرنګه مثال ښایسته جوړ. صحیح ده. نو دغه د رقم شان تاسو کې راوستلی شئ. دغه لپاره به دلته تاسو ولاړ شئ خپل پلی سټور ته، او یو دلته بل آپشن کوم ده هغه راځي دلته د فلش اون ا کال. دغه یو اپلیکیشن ده چې دا به تاسو د پلی سټور راولګئ او دلته به اون کړئ. صحیح ده. او داسې اوس اون ده. صحیح ده. اوس چې کله تاسو څوک ټلیفون راوکړي نو د تاسو د موبایل فلش لایټ چې ده هغه به داسې جټکې وخوري او لګیږي به. نو د ما سره اوس بل موبایل نشته، کنې ما په هغه موبایل ویډیو جوړه کړې وای او خپل موبایل ته ټلیفون راکړی وای نو تاسو به کتلی وای چې ما د موبایل ګروپ په لګېدای چې ما ته ټلیفون راغلی وای. او دا بل څه تاسو ته ما درښکاره کړو هغه دا کولر لایو. کولر لایو یو داسې اپلیکیشن ده چې په راتلونکي ټلیفون کې به تاسو ته یو ښایسته عکس درکړي. صحیح ده. یعنې ستاسو کوم ټلیفون راځي په هغه وخت کې تاسو خپله خوښه ده که دلته بل عکس هم پرې لګولی شئ خپل عکس، او په دغه اپلیکیشن کې نور عکسونه دي چې هغه هم ته پرې لګولی شئ. مثال زه دا یو د ماشوم عکس ده، دا تاسو ګورئ زه اوس پرې لګوم، دا ما جوړ کړی ده. داسې ویډیو کوم جوړولم له یو عکس ته داسې ویډیو جوړېږي لکه د عکس داسې اسمان رهي ده، نو دغه په یو عکس باندې دا ویډیو جوړېږي. صحیح ده. اوس زه خپل موبایل ته ټلیفون راکړم، بیا به تاسو وګورئ چې مثال دغه څرنګه ښکارېږي. نو ما له بل موبایل نه خپل موبایل ته ټلیفون راوکړو، اوس به تاسو وګورئ چې ما موبایل د سکرین څوړ راځي. صحیح. دا تاسو ګورئ مثال ما موبایل کې دغه رقم سکرین راغی د ټلیفون په وخت کې. نو کله چې موږ په زرغونو وکړو زموږ ټلیفون به پورته شي او په دا بل څه وکړو ټلیفون به موږ کټ شي. په دغه رقم باندې مثال موږ خپل ټلیفون چې کوم ده هغه ته سکرین ور بدلولی شو، او دا بل چې کوم ده په دغه کې موږ خپل موبایل ته دا د شاته چې کومه کیمرې خواته لایټ وي هغه لایټ به داسې بلینک کیږي. نو کله چې موږ ته ټلیفون راسي او لا میسج راسي. دا سیسټم خالي اول په آیفون کې و، خو اوس په هر موبایل کې یو اپلیکیشن ده چې هغه اپلیکیشن موږ ډاونلوډ کړو. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کېدا لپاره موږ ولاړ شو خپل پلی سټور ته. نو پلی سټور ته چې ولاړ شو دلته به تاسو ولیکئ کولر لایو. نو تقریبا اول اپلیکیشن چې کوم ده هغه به تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی ده، تاسو به هم انسټال کړئ. او دوم چې کوم ده هغه نوم به هم تاسو ته در وښیم دلته لایټ اون ا کال اینډ میسج.
او دا دریم نمبر چې کوم میسج ده هغه به تاسو انسټال کړئ. دا لیکلی فلش اون ا کال اینڈ SMS فلش الرټ فلش لایټ بلینک. صحیح ده. نو دغه دوه اپلیکیشنې وې چې له مانه ډېر خلکو غوښتنه هم کړې وه او ما په خپله هم مثال دغه اوس مثال تاسو ته دغه ویډیو چې کومه ده تاسو ته یې نشر کړمه او تاسو هم دا یو شي چې مثال هغه ما ته په خپله ډېر خوند راکوو او تاسو ممکن داسې خوښ سوی که مې خوښ سوی ویډیو لایک کړئ او که مې چینل سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.